د علیپور تر شا څوک ولاړ دي؟ غټ رازونه او حقیقتونه ښکاره شول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. یاغي علیپور چې وروستیو کې د لنډغرۍ او بدماشي په اخري حد کې دی، په دې کې شک نشته چې تر شا یې څوک ولاړ دي. علیپور چې څو کاله وړاندې نیول شوی و، د سروردانش په ضمانت خوشي شو او ملاتړ یې ترې وکړ. تر ټولو لوی ملاتړی د خلکو په وینا دی. دغه راز تېره ورځ محقق هم ویلي چې د بېسودو مسله دی له علیپور سره د سوله ییزې لارې حل شي. جالبه ده پیلوټان دې ووژني، هلیکوپټره دې وغورځوي او بیا دې د سوله ییزې لارې خبرې ورسره وشي. خو یو بل مهم څه هغه دا چې علیپور دومره پرمختللې وسلې له کومه کړې چې هلیکوپټر دې پرې وغورځوي. په دې اړه خبر دا دی چې په جنوبي اسیا کې د نیویارک ټایمز خبریال د باوري سرچینو پر اساس ویلي د میدان وردګ ولایت په بېسود ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټر په ایراني توغندي ویشتل شوی. بلال سروري پر خپله ټویټر باندې لیکلي د باوري سرچینو پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکوپټر د ویشتلو لپاره د ایران له میثاق وړل کیدونکي او هدایت کوونکي توغندي کار اخیستل شوی. د توغندي پادوشني لا هم د پیښې په ځای کې شته. له میثاق توغندي څخه د هغو غیر حکومتي جګړه مارو له لوري په سوریه، عراق او یمن کې کار اخیستل کیږي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. په هر حال یاد دې وي چې د خپل سرو وسلوالو قومندان علیپور د دې برید مسؤلیت منلی دی. علیپور ویلي چې د افغانستان د حکومت تر ضد به مبارزه دوام ولري. نوموړی ځان د مقاومت د جبهې مشر بولي. په سوریه کې د فاطمینو لیوا هم د مقاومت جبهه بلل کیږي. که څه هم ځینو چارواکو د علیپور په وړاندې غبرګون وښود، خو د تل په څېر د سروردانش غبرګون نشته او لومړي مرستیال امرالله صالح بیا له 15 ورځني ځنډ وروسته د بېسودو پر پیښه غبرګون وښود. امرالله صالح ویلي په هغه شپه د میدان وردګ په بېسودو ولسوالۍ کې هیڅ نظامي عملیات نه دي ترسره شوي. پر نظامي چورلکه برید او د 4 پیلوټانو په ګډون د 5 ځانګړو ځواکونو وژل کېدل ستر جنایت دی او عامل او عاملین باید سزا وویني. په هر حال د ایراني توغندیو موضوع او د نن د ځینو سیاسونو چوپتیا او د ځینو ملاتړ دا ښیي چې د علیپور تر شا د ډېرو غټو کړیو ملاتړ دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.